السلام علیکم دوستانو، هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسیږئ. راځئ چې تاسو سره په دې موضوع باندې وغږیږم چې غواړم تاسو ته شپږ کتابونه وښایم چې موږ او تاسو ټولې باید په ځوانۍ کې ولولو. خو یو نقطه شته ده چې دغه کتابونه په انګلیسي کې دي. البته پښتو کې نه پوهېږم چې ترجمه سوي به اوسیږي که نه، خو په انګلیش کې بعضې ما لوستي دي او بعضې ما ته ریکمنډ شوي دي. نو کتابونه سټارټ کوو. اول کتاب چې دی د پاور اف هابټ دی چې چارلز ډوهیګ لیکلی ده. د پاور اف هابټ مطلب د عادت قدرت، یا عادت څومره تاثیر لري په ژوند کې. عادت د انسان پوره ژوند بدلولی شي. یو انسان که چرسي اوسیږي، چرس څه کوي، هغه مړ کیږي. خو که یو انسان ډېر زیات هوښیارانه زحمت وباسي، هغه کامیابۍ ته رسیږي. نو دا ټول د عادت د تشریح په اړه، څنګه کولی شو بد عادتونه پرېږدو، په ښه عادتونه یې واړول، او څنګه هغه کولی شو د هغې په وسیله بېرته ځان کامیابۍ ته ورسوو. ورپسې دوم چې دی how to fail at almost everything and still win big، چې سکاټ اډمز لیکلی ده. how to fail at almost everything، څنګه کولی شو تقریبا په هر څه کې ناکام شو and still win big، او بیا هم غټه کامیابي لاسته راوړو. دې کتاب بحث ټول په دې باندې دی چې ژوند کې باید موږ تاسې خطر واخلو، باید ځان د خطر سره مخ کړو که کامیابي غواړو. ځان ته دغسې یو رسکس او دغسې حالتو ځان ورسره مخ کړو چې ښه احساس کوو چې یاره دلته زه فیل کېږم. ځکه که نن فیل شي، سبا فیل شي، خو په تھرډ ډے په فورث ډے باندې خامخا کامیابۍ ته رسېږي. خو چې کامیابۍ ته ورسېږي هغه بیا ځان ته کامیابي اوسېږي. تھرډ، دریم، د strength in our scars چې بریانا کا سپیشچینو لیکلی ده. دا هغه کتاب دی، د معنا د خپله د کتاب چې د strength in our scars مطلب زمونږ په زخمونو کې یا داغونو کې قدرت. دا د کتاب د نوم معنا ده. دا په هغه څه باندې بحث کوي چې تاسې تیره کې سختې ماتې خوړلي، سختې دوکې مو خوړلي، سخت ظلم تاسې سره شوی، یا د جنسي تیري سره مخامخ شوي یاستئ. څنګه کولی شئ هغه هیر کړئ یا د هغې نه په مثبت شکل استفاده وکړئ او په ژوند کې تغییر راولئ. څلورم کتاب چې دی The Mountain is You، بریانا وایس لیکلی ده. The Mountain is You د دې معنا دا ده چې دا غر تاسې یاستئ، غر تاسې یاستئ. څنګه کولی شو دغه باور پیدا کړو چې زه تر ټولو قوي انسان یم، زه تر ټولو بهترین انسان یم، او زه هر ځای ته ځان رسولی شم، زه هر څه کولی شم. دغه کتاب پوره دغه نظر درته کریټ کوي په ریالټي کې، په حقیقت کې، او باوري کوي دی چې ته واقعا هم غارې. پنځم کتاب How to Win Friends and Influence People، ډیل کارنیګي لیکلی ده. How to Win Friends and Influence People مطلب دا چې څنګه کولی شو ملګري وګټو یا بهترین ملګري پیدا کړو او خلق متاثره کړو. دا هغه کتاب دی چې په ژوند کې په اړیکو کې کامیابي باندې خبرې کوي. څنګه کولی شو بهترین اړیکې ولرو، بهترینو کامیابۍ ته ورسېږو په ارتباطاتو کې. دا هغه کتاب دی چې په دې باندې فوکس کوي چې خلک څنګه مجبور کړو چې موږ سره مینه وکړي، موږ ته ډېر زیات احترام وکړي، نه دا چې موږ ځان وښایو او هغوی موږ ته احترام وکړي. نو ورپسې شپږم کتاب چې دی You Are a Badass، جین سنسیرو لیکلی ده. د شپږم کتاب چې دی دا بیا چې دی You Are a Badass، دا هغه کتاب ده چې په دې باندې بحث کوي چې څنګه په ځان باندې کوم شک چې لرو چې زه دا نشم کولی، هغه څنګه په دې باندې بدل کړو چې زه هر څه کولی شم. وړوکی کتاب د غټ سایز نه لري، خو ډېر بهترین نظریات لري. نو دغه کتابونه که تاسې ولوستل، زه مطمئن یم چې د کامیابۍ یو بهترین مسیر، یو بهترینه لاره به تاسې ته وښایي. ډېره زیاته